سلام، زه امید لامن یم تاسو ته په مان ټکنیکل چینل کې ښه راغلاست وایم. ملګرو هیله ده چې روغ جوړ به یاست، د صحت جامې به مو پر تن وي. ملګرو راځم نن په دې باندې کار کوو چې څنګه کولی شو په کین ماسټر کې په ویډیو باندې د شعر لیکل یا ځینې داسې نورې لیکنې چې هغه د ویډیو پر سر باندې راځي او هغه د حرکت په حال کې وي دا درته در وښیم. نو راځم کین ماسټر اپلیکیشن اوپن کوم. کله مې چې کین ماسټر اپلیکیشن اوپن کو دلته دغه درې سایز زه په دغه کې غواړم دغه یو په یو کې سایز انتخاب کړم ورته. کله مې چې دا انتخاب کو راځم میډیا ته. په میډیا کې لومړی زه یو بیکګراوند اخلم. بیکګراوند مې ورته واخیستو، دا به لږ تر دې ځای راولم. ورپسې وروسته زه غواړم چې دلته یو تصویر هم راولم. مثلا دغه تصویر دا زه فول سکرین کوم. کله چې فول سکرین شو دا هم تر دې ځای راولم، د بیکګراوند سره برابروم. غواړم په همدې تصویر کې د یو فریم هم شاوخوا ته راشي. فریم ما سره تیار جوړ شته دی، بیا ورته اړتیا نشته چې بیا یې جوړ کړم. راځم پر دې ځای کې زه یو فریم هم اضافه کوم ورسره. دا هم فول سکرین کړئ، دا هم تر دې ځای راورسوئ چې هغه ویډیو سره برابر راشي. کله مو چې دا راوستو غواړم چې په دې ځای کې تاسو دا اوس پلی کړئ ملګرو. داسې څه پکې نه ښکاري. غواړم چې په همدې تصویر کې د یو رنګ رڼاګانې هم موجودې وي. راځم دې ځای کې دلته ورته دا انتخابوم. دا لږ داسې فول سکرین کړئ، سایز یې زیات کړئ، دا بیرته لرې کړئ. باید دې ځای نه زموږ د رڼاګانې ورسره راشي. د ده اواز به واخلو، دې ځای نه به بند کړو او دا به راځو د بلنډینګ آپشن ته. دلته ورته راځو سکرین، دا به سکرین ته کړو. اوس یې پلی کړئ ملګرو، ښکاري تاسو ته. غواړم چې دغه رڼا دی هم لږ نور هم تغییرات پکې راشي، لږ د په ښکاره ډول داسې څرګند شي. راځم اجسټمنټ ته، دا رڼاګانې داسې کوم ورته ده. اوس یې پلی کړو، ښکاري ملګرو. راځم دلته ورسره زه یو موزیک یا یو آډیو اضافه کوم. مثلا له دې پیل نه دې ورسره راشي. نمال الاشفق دا اټکوم ورسره. نمال الاشفق کلمې ناراضي زیله پرون موسی. یو خو په دې کې ملګرو تاسو کولی شئ چې لیر ته راشئ. دلته چې دا ټکس دی له دې ځای کې خپل هغه کوم څه چې هغه وایي هغه ولیکئ، ورسره اضافه کړئ او اوکې کړئ. یو طریقه دا ده او بله طریقه دا ده چې دغه کوم لیکل چې ته غواړې په ویډیو کې د راشي دا په پکسل لب کې ځان سره ولیکئ او په PNG فارمټ کې سیف کړئ. نو ما سره شته دي، بیا یې لیکلو ته اړتیا نشته. زه راځم دې ځای کې ورته میډیا نه دا ما سره تیار شته، همدا راخلم ورته. دا داسې دې ځای ته راوړم. دغه چې لیکل دی چې ما دې ځای ته راوستل دا د په کوم ډول سټارټ واخلي، یعنې په کومه طریقه دی دا راشي. دلته ښکاري ملګرو تاسو ته یو سټایل ورته ورکوو. زه غواړم چې دا د په دې طریقه لکه لیکنې بڼه باندې داسې راشي. دا به د سر ته راولئ، دا به ورسره لږ داسې اندازه یې کمه کړئ چې کوم اندازه کې هغه وایي په همغه اندازه یې ورسره برابر کړي. مسلمان شوی یم او شیخه نمال الاشفق کلمې ناراضي زیله پرون. دلته یې ورسره بله برخه یې واچوئ. دا هم دلته راوړئ. دې ځای کې بیا هم دلته یو سټایل ورکوو، همدا سټایل دی. کله چې دا سټایل په دې شروع دی په دې ډول شي او چې ختمیږي بیا دی زموږ دا لیکل دی داسې ښکته ولویږي. نمال الاشفق کلمې ناراضي زیله پرون مسلمان شوی یم او شیخه کلمه به کلمې ناراضي
راځي زیله پرون مسلمان شوی یم او شیخه کړي لیکنه زموږ په ښکته لاړه بله برخه ورسره هم راولو. دته یو بل سټایل ورکوو. دا دې په دې ډول شي او ختم دی بیا دلته ځای په ځای دې ورک شي. پرون مسلمان شوی یم او شیخه کلمه به په پښتو کې ویم شیخه زه پښتون دا به داسې برابر کې دی اواز سره او شیخه کلمه به په پښتو کې ویم شیخه دې ځای کې بله برخه راول ورسره. دته یو بل سټایل ورکوو. دا دې په دې ډول شي برانه درې شي او بیا دې ختم په دې طریقه ختم شي په دې طرف ته حرکت وکړي. دا به هم لږ اندازه به لږ کم کړو. اوس دا پلی کوو. د اولنۍ ته ما د پی برخه نه ده انتخاب کړې سټایل کې یا انیمیشن کې. دا ښکته خوا دا هم ولویږي. نماله لا شپږ کلمې نه راځي زیله پرون مسلمان شوی یم او شیخه کلمه به په پښتو کې ویم شیخه زه پښتون مسلمان شوی یم شیخه. نو که غواړئ چې همدلته خپل هغه لوګو ورسره هم راولئ دا زه پیل ته رسومه. دې ځای کې یوه لوګو ورسره زه هم راولمه. مثلا دا لوګو دې ورسره راشي دا زه دې ځای ته راولمه. دا دې هم په د حرکت په حال کې وي یا په دې ډول دی وي یا دې هم په دې ډول وي او یا دې هم په دې ډول وي. ښکاري ملګرو تاسو ته چې کوم ډول یې درته ښه ښکاري همغه ورته انتخاب کړئ. زه ورته د فلوټینګ انتخابومه. نو دا لوګو دې اندازه هم د سره برابره کړئ. اوس یې وګورئ. مسلمان شوی یم او شیخه کلمه به په پښتو کې ویم شیخه زه پښتون مسلمان شوی یم شیخه کلمه. نو راځم ویډیو ځان سره سیف کوم. ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. دا زموږ ویډیو چې دا به موږ سره سیف شي. ملګرو دا وه د کین ماسټر دویمه ویډیو. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د نور ویډیوګانو دپاره زما چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ تر څو زما هره نوې ویډیو تر هر چا وړاندې تاسو ته در ورسیږي.